کله چې امیر مړ شو، امیر عبدالرحمن خان مړ شو په اکتوبر کې د 1901 کال دا چې مړ شو هغه وخت کې د هند وایسرای یا گورنر جنرال کرزن، لارډ کرزن د انګریزانو پارلمان ته خط ولګه، ورته ویل چې امیر خو مړ شو خو لیکن داسې مسله ده چې دغه قبایلي سیمې خو دا خو بیا موږ ته ستونزې جوړوي او دوی خو نه قراریږي، نو دوی ته به موږ داسې یو لار ټاکو چې دوی ته به هغه د سینډ ډیمان اپروچ ورته ویل. نو دغه لارډ کرزن ویل چې د پښتنو په قبایلي سیمو کې به دغه د سینډ ډیمان پروسه باید موږ عملي کړو او دا به څنګه کوو؟ دا به داسې کوو چې دغه د صوبه سرحد منطقه چې دا به ځان ته ولایت جوړو، دا به د پنجاب نه موږ جدا کوو، ځکه د دو کمشنر خو به پنجاب کې ناست، بیا پنجاب کمشنر به وایسرای ته یا گورنر جنرال ته د صوبې راپورټونه ورکول. دوی چې وکړه چې دغه صوبه نوې جوړه کړه، صوبه چې جوړه کړه دې ته نوم ورکړ صوبه سرحد یا نارت ویسټ فرنټیر پروینس. دا صوبه په همدغه 1900 کې چې کله جوړیږي دې شاته ډېر لو سټریټیجیک یو ستراتیژیک فکر وو. هغه فکر دا وو چې دا باید موږ څنګه وکړو چې د پښتنو دا خو یو قومي قوت ده، دوی خو که په چترال کې یا په یوسفزو کې په سوات کې یو پښتون یو خبره وکړه عین تر هغه پورې تر وزیرستان پورې د خبره او د فکر او سوچ یو رقم ده. دوی به داسې وکړو، دوی په قومي لحاظ یو بل ته مسؤلیت لري، دوی به داسې وکړو، دوی به سره پریک جدا به وکړو.